السلام علیکم ملګرو، زه یم وقار یوسف. زه یو ټولو اوریدونکو ته یو پیر بیا سلامونه وایم. کافي ورځې مخکې ما تاسو سره یو ویډیو شیر کړی و او په هغه ویډیو کې مونږ د سکلز په حواله سره خبرې کړې وې او ما تاسو ته دا ویلو چې کم سټوډنټان یا کم کسان چې دي چې نن سبا فری دي یا د کووډ په وجه باندې د هغو سره یو ایجوکیشن یو بریک راغلی دی، نو پای کې تاسو ته ما وایي چې یاره په سکلز باندې کار وکړئ. په هغه سکلز کې بیا ما تاسو ته د ګرافیک ډیزاینینګ خبره کړې وه. تاسو ته ما وایي چې یاره آنلاین مارکیټس دي، په مارکیټس کې ما تاسو ته فایور ذکر کړی، د اپ ورک ذکر مې کړی یا د freelancer.com ذکر مې کړی چې دا هغه مارکیټس دي چې کم کس سکلز زده کړي، نو د هغه سکلز د زده کولو نه بعد ته خپل سروسز په دغه آنلاین مارکیټس باندې افر کولی شي. نو په هغې کې چې موږ دا خبرې کړې وې، نو اوس زه تاسو سره نن هغه سایټس چې کوم دي ډفرنټ هغه شیر کول غواړم چې یاره کم آنلاین چې کوم دي سایټس دي ډفرنټ چې په هغه سایټس باندې تاسو خپل سروسز چې دي هغه افر کولی شي. نو پای کې بس تاسو سره خیر نن لږ ډېر تاسو ته د فایور د انټرفیس ښیم چې یاره فایور کم دی یا upwork.com دی یا freelancer.com دی، او د هغې نه علاوه بیا تاسو ته زه هغه سافټویرز ښیم چې په کم باندې مونږ په دغه سکلز باندې دغه سکلز پکې زده کولی شو، او چې کله به هغې کې د یو ټایم بعد 3 months 4 months یا 5 months نه بعد کله یو کس کیپیبل شي، نو هغه بیا په دغه آنلاین پلیټفارمز باندې خپل سروسز افر کولی شي. نو اول خو د ټول نه تاسو ته زه ښیم چې یاره fiverr.com چې کوم دی دا هغه سایټ دی چې په fiverr.com باندې دا د کې د دنیا مختلف خلک دی هغه خپل سروسز افر کوي، کلاینټس راځي ستا سره به کانټیکټ کوي، ته به هغوی له د ګرافیک ډیزاینینګ په حواله سره خپل سروسز ورکوي. په دې کې دا یو زما سره انټرفیس دی، دا زما خپل اکاونټ دی او په دې کې دا مختلف کسان دي، د هغو ډفرنٹ لیولز دي. دا لیول 2 سیلر دی، دا آی ویل ډیزاین ډیجیټل میګزین فلایرز کیټالاګ، دا په هغه سروس سایټ باندې کار کوي. بعضې پکې پروفیشنل لوګو ډیزاینرز دي، بعضې پکې ویب ډیزاینرز دي، څوک پکې په یو آی یو ایکس باندې کار کوي، یوزر انټرفیس ډیزاینینګ کوي، څوک په کمپلیټ برانډینګ باندې چې دی خپل مختلف سروسز ورکوي. دغه شان په دې کې دا فایور پرو دی، په دې کې میسیجز دي، کم کلاینټ چې سره کانټیکټ کوي هغه به سره ان میسیجز په دې ځای کې کانټیکټ کوي. دا بیا زما سره مختلف کلاینټس دي، د هغو سره زما دا کانټیکټ دی. نو داسې ده چې دا د فایور دا یو انټرفیس دی، په دې کې به ته بیا چې کله سکل شي خپل سکلز ډیولپ کړې، نو ته په دې کې خپل اکاونټ کریټ کړې او د هغې نه بعد په دې ته خپل اکاونټ کولاوهې او بیا به ته خپل سروسز افر کړې. کم سافټویر چې مونږ یوز کوو، نو هغه سافټویر چې دی هغه دی Adobe Illustrator CC 2015 ورژن، چونکې 15 ورژن زه یوز کوم، ټول انټرفیسز یو شان دي. 15 دی اوس 2021 ورژن پکې خلک یوز کوي. نو دا هغه Adobe Illustrator سافټویر دی چې کوم باندې مونږ د ډیزاینینګ کار کوو، که هغه ویب سایټ ډیزاین دی یا که هغه یو آی ډیزاین ده یا که هغه برانډینګ چاله کولی یا پکې ما تاسو ته ووایي که نه ویب ډیزاینینګ دی پکې، نو دا ټول سروسز په دې باندې افر کېږي. دا پکې ته دا ډیزاین هر څه پکې کولی شي، او بیا چې کله ته په دې کې یو پوزیشن ته ورسې، نو بیا نه بعد ته خپل اکاونټس آنلاین کریټ کولی شي. Adobe Illustrator CC 2015 ما لاست ټایم چې کله ریکارډینګ وکړو، نو ما نه تپوس کو کسانو چې یاره کم سایټس دي چې د هغې نه مونږ دا سافټویرز ډاونلوډ کولی شو، د هغې یا کریکټ ورژن دی یا مونږ ته فری په اسانۍ سره مونږ ته میلاویدی شي. نو زه نن خیر ستاسو سره هغه سایټ هم شیر کوم چې په کوم سایټ نه مونږ دا په اسانه سره ډاونلوډ کولی شو. ګوګل کې سرچ کوئ get into pc.com. get into pc.com چې دی دا یو سایټ دی چې په دې سایټ باندې چې څونه کم د ډیزاین ریلیټډ سافټویر دي یا مختلف سافټویر دي، که هغه د هر څه د فیلډ سره وي، نو په دې سایټس باندې د دې عموماً کریکټ ورژنز هم اویلیبل دي او په اسانۍ سره تاسو د دې ځای نه دا سافټویر ډاونلوډ کولی شئ. مونږ ته پکار دی په دې کې اوس Adobe Illustrator
CC 2015 پکې دا دشته دا ما سرچ کو ښه دا د Adobe CC 2015 ورژن دا دشته تاسو خیر 2021 کم یو تاسو پکې سرچ کول غواړئ نو تاسو دې نه ډاونلوډ کولی شئ دا شو د Adobe Illustrator CC 2015 version scroll down the best specification غواړي چې تاسو system requirements ونه دي 1.7 GB د سایز دی compatibility architecture د 64 bits کې تاسو وینډو وي نو پای کې دا په اساني سره کولی شي نو په دې کې به تاسو سره پوره طریقه مخې چې how to install this software او د دې نه بعد به بیا راشي ډاونلوډ آپشن ته ډاونلوډ آپشن چې تاسو کلیک کړئ نو دا به تاسو سټریټ ډایرکټ به تاسو ته دلته د ډاونلوډینګ سٹارټ شي د ډاونلوډینګ سٹارټ نه بعد بیا د دې هم سیمپل انسټالیشن دی دا اوس وګورئ د ډاونلوډینګ سٹارټ شو ما ته ټایم ښیي چونکې ما سره شته زه به واپس کینسل کړم خو همدا سایټ دی getintopc.com او د getintopc.com نه تاسو دا سافټویر په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ ښه د دې نه بعد بیا تاسو ته ښیم چې یاره فرض که تاسو سافټویر ډاونلوډ کو او تاسو په سکلز باندې کله کار شروع کو نو بیا مختلف سایټس دي چې د هغې نه ته ستا په ډیزاینینګ کې یا ته ویب ډیزاینینګ کې یا ته یو آی ډیزاینینګ کې د هغې دپاره بیا مختلف ریسورسز خلک یوز کوي که نه چې یاره ته په ویکټرز د کوم ځای نه یوز کوي ته پکې د امیجز د کوم سایټ نه اخلې د دې نه علاوه به پکې کلرز کمبینیشن به د کوم ځای نه یوز کوي ګریډینټس دي پکې مختلف نو د هغې لپاره پکې بیا مختلف سایټس دي لکه زه تاسو ته ښیم چې pixabay.com چې دی دا یو سایټ دی چې په pixabay.com باندې چې څونه په دې کې کمپلیټ امیجز ملاویږي په های ریزولوشن کې چې هغه تاسو په خپل 2.2 میلیون تقریبا په دې کې های ریزولوشن امیجز ملاویږي چې دا امیجز تاسو په خپل پروجیکټس کې یوز کولی شئ سپوز ما سرچ کو فاست فود اوس د فاست فود مطابق چې څونه های ریزولوشن امیجز دي که هغه ته په خپل ماګین وین چې په ویب ډیزاینینګ کې یوز کوي یا ته برانډینګ کې یا ته یو آی ډیزاینینګ کې نو های ریزولوشن امیجز تاسو ته په دې سایټ کې ملاویدلی شي د دې سایټ نه تاسو دغه امیجز اخیستی شي او په خپل پروجیکټس کې یوز کولی شي ټیک ده ښه بیا بل پکې یو سایټ دی چې هغه دی unsplash.com اوس unsplash.com چې دی دا هم یو سایټ دی په دې سایټ باندې چې څومره امیجز تاسو په خپل پروجیکټ کې یوز کول غواړئ که هغه عادي کې شته سپوز ما سرچ کو نیچر نو د نیچر مطابق ستاسو پروجیکټ سپوز داسې دی چې په هغې کې تاسو د نیچر حوالې سره امیجز پکار دي یو خو داسې چې بعضې کسان صرف ډایرکټ د ګوګل نه امیجز اخلي بعضې داسې امیجز وي چې هغه ته د دې سایټس نه اخیستی شي یا په یو ښه ریزولوشن کې او ته په خپل پروجیکټس کې یوز کولی شي نو په دې کې دا کمپلیټ امیجز پراته دي د نیچر په حوالې سره د دې نه علاوه به در سره زه یو بل سایټ هم شته چې هغه pixels.com دی pixels.com چې دی دا یو بل سایټ دی چې په دې کې فری سټاک امیجز ملاویږي بلکې د pixels.com یو بل هم شته چې پای کې د هغې ویډیوګرافي دپاره تاسو چې ویډیو پروجیکټ سي نو د خپل ویډیو پروجیکټس دپاره ته څومره امیجز ډاونلوډ کول غواړئ نو هغه ته د دې نه ډاونلوډ کولی شي اوس اګین ما سرچ کو نیچر نو د pixels.com نه مونږه د نیچر سره ریلیټډ امیجز چې دي هغه اخیستی شو نو داسې کمپلیټ مختلف سایټس دي چې هغه تاسو ته فری ریسورسز افر کوي او هغه فری ریسورسز مونږ په خپل پروجیکټس کې یوز کولی شو ښه د دې نه علاوه زه تاسو سره مختلف داسې خبرې دي چې لکه اوس تاسو زه بل یو څیز ووایم چې یاره مونږ فرض که کلرز غواړو چې مونږ یاره کلر پیلټس دي زه په خپل پروجیکټ کې کم کلرز چې دي دا یوز کوم نو د کلرز په حواله سره هم زه تاسو ته ښیم یو سایټ چې colorhunt.com یو داسې سایټ دی چې په دې باندې
فرض کا ستا پروجیکټ دی او په هغه پروجیکټ کې ته مختلف کلرز یوز کول غواړې فرض کا گرین یوز کې بلو یوز کې ریډ کلر یوز کې نو یو خدا دی چې هغه کلرز ته داسې رینډملی د خپل سافټویر نه سلیکټ کړي یا داسې هم شته چې مختلف سایټونه دي او د هغه سایټس نه ته کلرز اخیستی شي فرض کا دا کلرز یوز کول غواړم د دې کلر دا خپل یو کوډ دی AA2EE6 دا یو کوډ دی دا کوډ به زه دې ځای نه کاپي کړم او په خپل سافټویر باندې به خیر بیا زه مخکې ویډیو تاسو ته شو کوم دا د دې ځای نه زه کاپي کړم او هلته بیا زه پیسټ کړم نو ډایرکټ دا کلر هغه ځای کې پیسټ شي او دا کلر زه په خپل پروجیکټ کې یوز کړم نو دا مختلف داسې سیزونو تاسو سره خیر ما ذکر وکړو چې دا تاسو د دې سایټس نه دا ایمیجز اخیستی شي د سایټ د سافټویر ډاونلوډ دپاره تاسو ته ما getintoPC.com وکړو Pixabay.com تاسو د ایمیجز دپاره شو Unsplash.com and Pixels.com هم د ایمیجز دپاره شو چې دغې نه تاسو سټاک ایمیجز اخیستی شي فري سټاک ایمیجز او بیا colorhunt.com دی نو د colorhunt.com نه تاسو کلرز پک کولی شي او دغه کلرز بیا تاسو په خپل پروجیکټس کې یوز کولی شي نو د نن ورځ دپاره همدا انفارمیشن ستاسو دپاره کافي دي فرض که څوک په دې سافټویر باندې لرنینګ کول غواړي نو سایټ تاسو ته مه وښوه انټرنیټ سروسز به ستاسو ټولو سره اویلیبل وي نو بس همدغه ډاونلوډ کړئ ځان سره کم ورژن هم تاسو وي او په راتلونکي ویډیوز کې کوشش کوو چې پویټري کانټنټ خاص هم تاسو سره شیر کوم خدا سینده چې فرض کا چې یو نالج ترانسفر شي یا ما سره سیسونو کې کار کوم او هغه نور خلکو ته ترانسفر شي نو دا یو ښه خبره ده تاسو به فایده والی او ان شاء الله باقي نیکسټ ویډیوز به هم زه پوسټ کوم او دا غینه به تاسو خوند اخلئ نو ډیره زیاته مهرباني ثانک یو